الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دجه پر خبر رسیدلې و چې المؤمنين عائشة رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه د قرآن او سنت باره کې ډېر مسائل د پوښتنې او دغه عجیب جوابات. یو پوښتنه د نبی صلی الله علیه وسلم د آیات په باره کې وکړه چې بعض انسانان عملونه کوي به ورسې ځلونه یریږي، نو دی ویلې چې یا رسول الله دا به جنکاری، شرابین به، ارهزن قاتلان به د الله نبی ویلې نه، دا مؤمنان انسانان دي منځونه کوي و غیره، خو به مؤمن به د الله نه ویریږي. یو د دیو جن چې رب العالمین قدر کې دي شي دنه ونه کړی شي، او دویم د دیو جن چې د عمل د قبل د لپاره څخه شرعیت او هغه د شړینه مراد شي ویني، نو ایسه الله به رارت کی. به د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې یا رسول الله، کله قران کې الله عز وجل فرمایي چې د انسان نه به پوښتنه کوي او کله وایي چې دله باندې کېږي، دا څنګه ویو عرض دی چې انسان له الله رب العزت وایي چې دا ګناه دې کړي، دا ګناه دې کړي، دا ګناه دې کړي، دا او یو مناقشه ده په دې طریقې باندې چې دا کار دې ولې کړي او دا دې ولې نه دې کړي. عرض د هر انسان سره کېږي او د حساب به د بازو سره کېږي، بازو سره را حساب شو سره برباد دي. دریم ته بوجه دا وکي چې قران کې الله یو قانون یې خودلې دا غدا چې من يعمل سوء ان شاء بد عملو کې نه یجزه به دل په بدله ورکی دي شي. دا وزمن ټول مرګري بد عملونه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر فهم لپاره ویلي قران کې الله رب العزت به د شم ویلي دي چې الله معفیم کوي د زیاتونه او کله په سړي باندې مصائب راولي، نو عقب بدلتي الله ویلي دې مصیبت د وجه. او دا خبره کړې ده چې کوم انسان د الله محبت غواړي الله مسلمانینه کوي، چې کوم انسان د الله نفرت کوي نو زمونږ الله ته نفرت کوي. هغه څنګه چاته د پوسو کې چې هر انسان د رب العالمین دا غره مرګ نه یریږي، چې د مرګ تشکیل به ما باندې کوي نو ته یریږم. عائشہ رضی الله عنها ویل شریح ابن حنیم دا پوښتنه کړو چې کله انسان مړ کیږي نو الله ورته د جنت هغه منظرې راوړي، دا وایي چې د الله خپل ورزم نو الله هم د خوشاله شي. کافر انسان او منافق شکل مړ کیږي نو غلط سختین را مخامخ کینو، دا وایي چې الله مې بوزه التاز مګر الله مزر ایس نفرت وکي دومره ورانه ایوین زودا وسره په یودار یو سره کې وسیدله اغه څ ټنګ ټکور وغیرہ د اسباب برابر کړنو دي. قسم وکي چې یا پتا زنانه د دې نه وځي او یا نه پرېدم په دې ځای کې د الله لپاره دومره محاسبه غسنا کا زنانه. یو زنانه ورته ماشوم را وسو چې دغه په دې کې ګونګرګانو نو دی ویلې چې رسول الله فرمایي چې کمزې کې دقه جرس زنګونه د شیخ خلکو سره ابلیس شیطانانی او د رحمت ملک ته لري کېږي. دغه به جدا جدا صورتونه. سعد ابن هشام ته پوښتنه کې ورته ویلې څو کې سعد ابن هشام کوم هشام ابن عامر او عامر خډر کښړیو د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکه ته پوښتنه کې قرآن دغه خوې دغه تهجد بارکه د قیام الليل بارکه ته پوښتنه کې غي جواب وکي. چلی رښتې طریقې د تهجد بارکه به مخکې او درس کې ذکر کړی شوی او دریم ته پوښتنه دا وکي چې ویتر به نبی صلی الله علیه وسلم سورہ رکعات کول نو ویلې چې نه رکعاته امشي ویلي. نبی صلی الله علیه وسلم بګه دا تکبیر وس الله اکبر هم نه دی ویل او نه پکې دقه دوی قنوت بخپل بلکې نور ملګر له دغه ترغیب او تلقین ورکو د یو طرف باندې به سلام ګرځو. د ویتر نور سبب به دوه رکعات وکړه، ول رکعات کې به فله هل کافرون ویلې یا پاول کې سورې رحمان او دویم کې به واقعا کله ویلې چې ورکعات کړي دي متعدد طریقو باندې به د شورته ویلې چې ازما بچیا. نبی صلی الله علیه وسلم چرته په وښ کې قرآن ختم کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم مسلسل روزي دی ویلي. نبی صلی الله علیه وسلم ټول شپه په عبادت باندې تیر کړي نه ده. دغه نور سبع عزیب ابن الحارث راغه د عائشہ رضی الله عنها متعدد پوښتنه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم وی تر اول کې کړي دی او کله اول کې او کله اخر کې الحمدلله وی د غسل بندوبست څنګه وکړي، اول کې کړي وکړي اخر کې الحمدلله. او به ابو سلمہ په نامه باندې ملګری واغتی پوښتنه وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم عام منځونه څومره و؟ د شپې یو لس رکعاته، دیر لس رکعاته، پنځل لس رکعاته، ول لس رکعاته. اغلب چې دغه یو لس رکعاته کړي دي رمضان او غیر رمضان کې. او د دین ورسې بلته پوښتنه وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم
شرط به د وتر کې جهر کړي کني دې کړي او کله کله دشم کې دي شي موفقه زنانه او اقزنانه چې رب العالمین عجیب توفیق ورکړو د نشنا سوالونو د سعد ابن ابي وقاص د جنازې مطالبه وکړو د شورته ویل جمعه ته را دنه کې موږ په جنازه وکړو زنانه په جنازه کولې شي دل بشي به نشي کېده او جمعه کې جنازه سنت طریقه او خیر زنانه په دین کې په زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب ازمن د الله محبوب او د امت مسلمه مور او قرآنی جنتی زنانه ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام عجیب ملګری چې ار ملګری سره د هغه وګوري مطالعه کې تشریح کې نظر بری دا غوړي چې په ګنټو په میاشتو مې شهید پر سیرت کې انسان وخت تیر کې زکه داس موږ د دین لپاره مشران دي قران کې الله فرمایي فإن آمنو کله خلکو د ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان تاسو راوړی دی د محمد رسول الله ملګرو داخله د شامل ارواله دي کې نه دا ګوره برباد دي گمراهان دي د دې وجنه امام ابو زرعه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهاج السنه کې لیکي چې کوم سړی د رسول الله د ملګرو بدی بیان وي دا سړی زنديق دا ګوره بې ایمان دی اې دې توصیف وکړ دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په کوم مجلس کې د رسول الله د غیر ملګرو خاص کر د عمر تذکره ونی شي په دې مجلس کې بل سره خیرم الله کې لید ځکه د زموږ د دین مشران دي د دې تذکره وکړ دا کم انسان چې د دوی سره مینه ساتي نو د دوی تذکره کوي چې کم انسان سره مینه نه ساتي نو هغه یې سبب برباديږي یو ورځ صحابي رسول الله علیه ویل شه اې د الله رسوله متسع قیامت به څو وخت نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل خوار شي سړي غیله تیار کړی دی وې د الله د الله رسول سره مینه محبت نور مې شین دې تیار کړی وې بم دې باندې الله ته جنت لبوشي انس بن مالک ویل شه ابوبکر سره زمنګ مینه ده د عمر سره زمنګ مینه ده لیکن عملم حق شان نه لري الله مونږ بم دې باندې جنت لبوشي عبد الله ابن عمر دې مې ویلي مونږ تاسو د شي وایو چې د رسول الله د عزتمن ملګرو سره زمونږ اساسو مینه محبت صحابه کرام د رسول الله سره زمونږ مینه قران سره زمونږ مینه ده حدیث سره زمونږ مینه ده د الله سره زمونږ مینه ده نو دې محبت تو جناب الله رب العزت ان شاء الله موږ ته جنت ته داخلي انت مسر جمع کوي او دا به مزيدي لذتونه به خوندونه به بلال رضی الله عنه مړکیږي کله ورته شړل ته پوښتنه وکړي چې ولې ژاړي وې تاسو موږ نه جدا کېږي وې دا څه خبره کوي سبا موږ د محمد او دغه د حزب سره یوځای کېږو صلی الله علیه وسلم زمونږ یقیني دوستان هغه دي د دنیا دوست باندې تاسو دا تجربه وکړئ یو کړه دوه کړه درې کړه څلورم کړه ورزیو کړه جی هغه باندې به بوجي او اصلي دوستان هغه نبی صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری دی او په هغه کور کې چې غیله ویل شي مزیدار کور جنت او هغه موږ تاسو رب العالمین نصیب کی یو بل صحابي مجاهد صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم ګارد د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر پاتې کیدونکو انسان د نبی صلی الله علیه وسلم د دین ورسره زمانه کې په واجبات معنا باندې تشریح کوونکو صحابي سیدنا و امامنا عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه دا په خپل واقع ذکر کوي ملګرو له ویلې وې د نبی صلی الله علیه وسلم واجبہ سفر چې د مکه مکرمه نه مدینه منوره لراتلو د هجرت د ملګرو انتظار کو سار نه درځي 3 بجو پر انتظار او بیا برانغه بیرته بخاره شونه به سبا انتظار به څوکرانغه به بخاره شول تر دې پورې شورز دوه کسان روان دي یو يهودي چې هغه आवाज وکړي د خلکو ویل شي یا انصارو اے مدینه والا ساسو پلار راغی نبی صلی الله علیه وسلم ما شومان ورته انتظار او ځانان ورته منتظر او د قشن سپینګری چې اوس بدار راځي دا چې کله د چا سره د چا محبت دی د غره تک د پر به د انسان څومره لیواله څومره مینه محبت سید او به صحابه او به زموږ شوز بهترین امام لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې الله نبی کله راغی بني عمرو بن عوف سره تقریبا فاقیزه کې څلور ورځې تیر کړې به دا وکړه چې مسجد نبوي په طرف باندې ورله چې هغه وکیل جمعه جوړ شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم ورزما دا وکړه چې په کوم ځای کې پاتې شو ام دغه ځای کې ګونډه واله ودا یو ذات بند کړی دا دلته نږدې کور د چا د یو ملګری ویل اسما سره بوشيږي او بل ویل اسما سره بوشيږي خو تر دې پوری چې ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه داغه خور ورغی شپږ میشه د تیر کړی وېزه په سفر کې نو چاته بوختنه وکړو عقبه ابن عامر له شي عقبه ته ولې په دې ځای کې نه وی وجه دا و چې زه غړو بزو والا و غړي بجیر سره هغه مې اطراف له بیولې وی د شمالګر اسما سره نو پاغه ځکه چې هغه مې ته پر خودلې و او ما د محمد رسول الله د ډیر مزیدار استقبالیه کړې وی
ترڅو پر اسمر استر کې دغه پر بدن مبارک باندې لګیدل وي چې دا څنګه انسان اول وخت کې کوم لذت او خوند بده کی خو پی خدا نبی صلی الله علیه وسلم شراغه و زمر عالم سلام می واچو ایمان مور باندې راوړل ما ورته ویل یا رسول الله زه سره بیعت کوم عهد او لوس کوم بدین یو خو بیعت په ایمان باندې دی چې دا په ټول مسلمانانو باندې فرض او واجب او ضروری دی په محمد رسول الله باندې به انسان ایمان لري دویم بیعت په خاص او افعال د لکه جرير ابن عبد الله شي کړو بعضی کارونه باندې شاده نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت په دې طریقه باندې کړو چې موږ به د اچا نه سوال نه کوو ابو بکر پکېو تر دې پورې کداغه چرته متروک او کمچین هغه به د اسنه پرې وته خپل په ورکته کېدو چا باندې به غاګ نه کوو چې دا مال راکا کنه دا جائز کارو تقبیعتنا چې دا اوس زمانه کې خلک دي پیرانو سره کې د دومره ذکر کوي او دا به کوي او هغه طریقه به کوي دا ورده او هغه دا چرته دین د اسلام موږ ته تشریح کړی نه دي نه موږ له دا ویلې دي زمونږ دین قران دی سنت دی صحابه دی او د څه طریقه چرته هغه نه نقل نه ده مګر کچیرته دی او حق پرس عالم خاله وسړي ورشي او هغه نه د څه ذکر زده کی چې هغه الله رسول ویلې دی ځکه نه خبر معلوم کړي به ماغوي کیفیت ماغه معلوم کړي سر مال معلوم نه وي دی عالم نه تاسو کې د مال رهنمایي وکړه د عالم شکر گزاري کوي نور به اصلي د الله رسول به روانه په دې وجبانه به دا ذکر کوي او دا طریقه به معلومه د ځان سره به کینا و ما ته ویل شو عقبه ما ورته وی شي لبیک یا رسول الله ما سره به عبد مهاجرینو کې کده انصارو دا معنا چې دیجه کې داخله راغلي دی او چې ورکړي دی ورچ مهاجر دی هغه ما سره jihad نمځي هر کار د اسلام له وړاندې کېږي خدمتونه دي او تکالیف دي و ما ورته ویل چې یا رسول الله زستا سره بیعت کوم بیعت مهاجرینو چې کوم ضرورت ما تشکیلې د الله په فضل کرم سره زباغي لازم جهادون لبزم سختي له بالکل د اسلام د خدمت لپاره ما د خپل ځان وقف کړی دی و نبی صلی الله علیه وسلم و ما سره بیعت کو زنانو سره چې به کړه بیعت کیږي په شباب باندې وکیږي هغه کې بلاس لګيږي لا عائشہ به فرمایي چې والله ما مسد يد رسول الله يد امراتين قط قسم په الله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې زنانه سره لګیدل نه کله چې وسره ولګيږي دغه انسان له الله د ورس کروڑې په دې لاس کې ورکی هغه سره بیعت په شباب باندې شوې دي اما د نارینه سره هغه بیعت به په لسان باندې شباب باندې او لاس دواړو باندې شوې دي وینو روان بیرته لاړ خپل ګړو بوزولا و چې کله دې ګړو بوزو خاله ورالم په دماغ کې مې دا خبره پرې وته چې نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې مدینه منوره کې دی او ته دې ګړو بوزو سره په اطراف کې ګرځي هغه مزیدار وحي چې جبرئیل علیه السلام محمد رسول الله لروړي د اق پاک ذات نه دا چې دغه په مجلس کې زنه مده خوري راګرانه ده سړی چې کله نوې اسلام لا صحیح عقیده لپاره داخل شي واجب کیفیت او نورانت الله په دې سره کې وراشي لیوالتیا محبت مینا جذبه ملګرو لمیر شنو بد بغدو یو ورځ به دا غړي بځي منګه شاته یو ورځ به تاسو ساتي التبوزود رسول الله نه احادیث بس ذکو به بنور ملګرو لوي امامنا وسيدنا امام بخاری رحمت الله علیه دی باندې به باب ذکر کوي تناوب فی العلم نوبت سره علم لورتل دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو واجب طریقه تکتیکیو ودا ملګری بتل اوراتل منګله به وحی بیانول وې زبر نتلم ځکه دا کډي بځي ما باندې وړي رینته یې ته ګرانه او دغه سره دی وجنه زنت لما به ویل کدا زبل چل فریدم کې دي شي صحیح تربیته ونه کې مات نشي لیوان شرمخان وغیرہ یو ورځ وې سوچ کې ناشته اطراف کې کله کله سوچ کېږي اطرافي سړی ډیر مزیدار کاری سړی چې راغو چلیر ځینټي د مال سره تعلق او د مخلوق سره تعلق او د کاروبار سره تعلق سوچ له دومره وخت هغه نه پیدا کوي ما ویل چې ترڅو پورې بزب دې ګړو بزو سره زبدي چې کېو دا ارث زبردم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم او دا سوچ به رب العالمین لا د الله د ذات د الله د صفاتونو لپاره موږ به دوکو د الله د قدرتونو مبارک الله له وخت ورکو شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بکله کله د دشل اوتلو او د شیرونه به ځان سره مکالمه کول چې ربا کله یو سړی د محبوب سره ناشې درېمګړې چې راشي باغ باندې بوج راځي او چې ځان لې لذت او خوند او مزيتي علي نستا خپل سره غره الله زنه تا یادوبه په دې باندې سړی ایمان قوي کیږي زمونږ اوسه عزتمند مور ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کې نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د درس ورته رب العالمین بیا یادول اطلاع د دې وجنه د ایمان د تقوید لپاره شل اسباب یو درس کې موږ تاسو ویلو یو پکې دا چې انسان به د الله د لپاره سوچ کوي وخت به ور کوي
حسن بصری فرمایي چې یو سات سوچ دا یو کال قیام الليل نه بهتر ثواب لري تقوی د ایمان په دې راځي د الله په مخلوقاتو کې به سوچ کې یو قران کې به سوچ کې دعا د الله په نومونو کې به سوچ کې درې د الله نه دعاګانې غواړي څلور ذکر به رب العالمین کې پنځه به پیدي کارونه کې بسان نه بندي شپږم کیسه اخلاق بلري وما د محمد رسول الله معجزات به پیژنې اتمه د رسول الله شخصیت به پیژنې نه هما د هر قسم کفر او شرک نه وجودا کیږي لسما الله رب العزت له وقت ورکي ولسما د نیکانو علماء سره بکینی دولسما علم د قران او سنت بس دکې دیر لسما اخلاص په عمل کې راولي سوار لسما محبت بر مدنګانو سره د مؤمنانو سره ساتي پین لسما د ادب نه بکار عقل شپاړه سما د هغه کار نه بل لري کې چې تا د الله نه لري کې دا ولسما جهاد بکین النسما عمل صالح بکې او تلسم عمل صالح بکین النسما او دعاګانې بغواړي مجاهده بکې شلم وې سوچ مو کې چې زه به څو پوری دا ګډ موضوع سره بدی ځای کېو ارڅه پرې خودل دغه دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راغی حدیث کې راځي من ترک شیئا چې شی پرې خود د الله د لپاره الله بغور عوض اغلا ورکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه رب العالمین د لپاره پرې خود الله مدینه منوره ورکړه یو ملګری د الله لپاره پرې دا الله به ملګری درکې یو کاروبار د الله لپاره پرې دا الله به کاروبار درکې ګناه چې پرې خود رب العالمین بدر باندې واجب رحم وکي وې چې کله عالم د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جمعات کې اوی طالب العلم الناس عجیب انسانان چې ار خدمت رب العالمین له دوی ولاړو د الله د دین د شپې و رهبان د ورځې شاسوانان چې دغه مشر امام سیدنا و امامنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه اې د بنم کې تقریبا 10 اقوال محدثین ذکر کړي عبد الله ابن صخر عبد الرحمن ابن صخر بنزر ادریس و سلور به احادیث ټول نقل عجیب رسول الله فرمایي دا ابو هريره داغه مور سره چې مینه محبت څوک ساتي د کې ایمان دی دا ابو هريره داغه مور سره څوک دښمنی کوي دا سړی به ایمان دی څومره اوچته انسان فقيه صحابي دی به موږ تاسو چې انسان لپاره فقاهت لازميږي هغه په سبانه یو دا چې د نیکانو علماو کتابونه وګوري لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن قیم شاه ولی الله امام غزالی اگر که په دې کتابونو کې کم اخو دغه خبري هغه سړی پریدي قران او سنت باندې به اره مسله موږ تاسو ته لو هغه ته او حدیث وګوري چې باب د فقہ کې راغلي مجاهده د به اشاره باندې درې ترسنم د خلکو کړي و یو دا تعالی د ډیره حدیث ولې یاد دي دویم دا اره خبره ته ولې بیانې او درې مرتبه ولې د حافظه ولې خبيره وی ډیره حدیث کومه په دې مناسبت باندې یاد دي چې زه په مسجد نبوي کې د محمد رسول الله طالب العلم ما تاسو دکاندارین وي زمیدارین وي زما بل هیڅ کار نه رسول الله نه احادیث د کول حافظه مې څنګه خبيره چورز الله نبی ولې تاسو کوملګری سره صادر نشته وېزما سره په دې ورځ باندې چې کله مجلس خلاص شو شنی پوری میونه داسې می داسې نه مضبوطه شو لکه ټیپ چې کومه خبره زده دماغ ولا راول مله ما سره قیدی او تاسو موږ د الله رحم دې چې په باسي انسان باندې وشي ګیری او دا هر خبره زکه بیانوم وې چې کله زدا بیان نکم زړه د اقا آیات نه یریګم الله رب العزت فرمایي قران کې چې کله انسان سره علم د قران او سنت او د خلکو له بیان نکي په دې انسان باندې الله لعنت ته د ملائکم لعنت دی او د خلکو لعنت وې زړه دې نه یریګم وې د سره طالب العلم شو دا به نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې و د دین کارونه جهادونه به کول دعوتونه به کول د ملمنو اکرام به کو دا غیر پر به خدمت وغیرہ دا تر دې چې عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د محمد صلی الله علیه وسلم خصوصي ګارش چرته بچ نبی صلی الله علیه وسلم ته د ابو سرت لازم او ملزم حافظ فصیح بلیغ شاعر یو ورځ په خپل فرمایي وېزه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې روانو وېدا شو زل ورلم چې دی خو باغونه واغې خو باغونه ولاندې امام محرني ولود وکي نبی صلی الله علیه وسلم یې بارو ناس مال ویل یا عقبه نسوريږي ومال حیا رااله چې نبی صلی الله علیه وسلم دلاندې پیدل لونه چې په دې حکم باندې سور رمضان به غلې وی به مال تصغیر ذکر کې چې یا او عقب چې هغه د عقبه تصغیر دی نسوريږي ته په اخر مې د شي ویل چې به د لازم نشم ورته سوريږم یا رسول الله کله امر فوق الادب شکر ادب فوق الامر وی شکل سور شمه ونداسې پورې لاړم ما یا رسول الله زنه کته کېګم وی زکته شمه هغه بیرته سور شو وی مال ویل شي یا عقبه زه تعالی درجه صورتونه نه ذکر کوم چې هغه کامل دي حفاظت باغی باندې د انسان کېږي او قران کریم کې داخله کې لولي وی ما ورته ویل چې دا بچي وی مال ویل چې ته وایا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس
دا دواړه عجیب صورتونه انسان چې کله دا ولولي الله به د ابلیس نه بچ ساتي د ابلیس بچ کېدل په اعظم باندې کېږي قران باندې کېږي سوره بقره باندې کېږي آیت کرسی باندې کېږي د سوره بقره پورسنه آیتونه باندې کېږي او د شکر جدل باندې کېږي ذکر کول باندې کېږي خوبونه پر خودل باندې کېږي تعوذ باندې کېږي دا ورسنه درې سورته ویلو باندې کېږي لا اله الا الله ویل د سوره حدید ابتدائیه آیتونه ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل په الله باندې ایمان د الله پیژندل د الله د انعامات او شکریا د الله رب عزت په کارونو باندې رضا صدق نکار اخصل رشته ویل ګناهونه پر خودل قران کې تدبر د دې وجنه شیخ عبد السلام شیخ خپل تفسیر احسن الكلام نه هم جل کې څلورم جلد زاد المعاد ابن قیم لسم جلد کنز العمال اول جلد امام قرطبي پنځم جلد امام الشرح المانی د ټولو دا خبره ذکر کړې ده چې دې سورتونو څومره کمال او څومره اوچتواله ده ابن قیم شیخ فرمایي وې دا دواړه سورتونه دومره قوي دي چې انسان د خوراک او اسکاک نه مرتضی ضرورت لري تاسو یقین دې باندې ولرئ دا ځان باندې وایي چې څومره قوي دشمن تاسو ولې نه چې تاسو سره مخامخ شي الله رب عزت تاسو حفاظت ورنه کوي وې ما د څه په دې باندې خوشحالي غونډه ونه کړه ځکه باز انسان اغله شکل سره خبرو کې هغه تور باندې خوشحالي وکړي دا متکلم نور جذبه کې راشي وې ما دا خو منګار رسول الله هر وخت د پاره ولولو نبی صلی الله علیه وسلم خوري بهترین داعیو مربی او تربیت کوونکې وی هغه پوه شو بده باندې چې دی خبري دا خو صحابي دی خو لیکن ډیر لیوالتیا کار نه کړه وی سره منځو وخت راغی سار منځ مخله شو نبی صلی الله علیه وسلم وی په دې وخت کې اول رکعت یقول اعوذ برب الفلق ویلي او دویم کې قل اعوذ برب الناس ویلي وی مال ویل شي کیف رايت یا عقبه څنګه دی ولیدو څومره پیدې پدې کې وی چا وګدو سورتونه هغه به پری خودلو دامه دغه په ځای باندې ودرول وی دی وخت کې ما ورته ویل چې بالکل صحیح ده خود شي ډیره جذبه په ما کې رانه له وی د نبی صلی الله علیه وسلم سره به سفر باندې روانو زما سره د شپې مخامخ شو مال ویل شي عقبه د شپې ته دا ولوله دا دو سورتونه دي کې ډېری پیدا دي وی به می چندین د څه مسله و نکړه خو چې کله وسار ما سره مخامخ شو مال ویل شي عقبه دا د روز الولا خاص کر ساره او ماخام درې کړه یو خدای اسکارو په صفات باندې به سړی ولولي او دویم د حفاظت په صفات نبی صلی الله علیه وسلم بدا ویل او به په دې بدن مبارک باندې راکل داله سنا وېزه پوښم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې مقصد دا چې دې له ولته ښکارا کا وې ما ورته ویل چې واه واه څومره عجیب بس پاګه په دې باندې پوښ د دې وجنه اهل علم دا فرمایي چې کله انسان د شپې پاتې شه د ورځې د وای که د ورځې پاتې شه د شپې د وای یو شړې د شپې قیام الليل پاتې شه سبا د ورځې د 2 سورتونه وایا یا د ورځې عمل د نه پاتې شه د شپې ول ولا الله رب العزت تعالی بیني امق عبادت لګي کوم چې تا د شپې د ورځې مخکې کوله څنګه اوچته پیدا چې په دې دوه سورتونو کې څنګه الله خود لیدا عجیب علماء په دې کې ډېر لیکل کړي دي استعاذہ دا معنی چې انسان به رب العالمین لزاز پر دې ابلیس مزان تک ته وغلب ورسي رب الفلق هغه رب چې هغه تیاری ختم کړنه راوستا د شر د حسدګر نه د شر د تیاری نه د شر د پکو والا نه چې هغه په غوټو کې پکی کوي د شر د وسوسناک نه چې هغه پیران دي د انسانان دي ایدو دي وسوسونه الله تما ساته تر دې پورې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلي ومن توزع چې او د سوکه که او د سوکه که او د زمانه اسرافونه کې لکه باج انسانان دي بمبونه نه شو راخلاص مسواک وی وبلاند رواني نه نیمه کیلو باندې پکار ده چې انسان د خپل او د مسله برابر کړي او به دوه رکعات منځو کې مقبلن دا معنی چې بالکل د توجه برابر ده رسول الله فرمایي رب العالمین بدی انسان لا جنت په دې عمل باندې ورنصیب کی بما ویل واه واه دا چې موږ تاسو معمولی غو عمل ښکاری مانځ کې خشوع په دې مناسبت بیزي حرکتونه بسړې کینا بیزي بګوري راګوري پکې نه تر دې پورې چې انسان په مانځ باندې ودرېږي اثر کې راځي الله عز وجل ملائکه له چې زما ته بنده ما بین کې پردي اوچته کوي خو چې دا سوچونه ستوري کې ویبرته روغرځوي دا چې بغړ وړو سره دی کله چې انسان په مانځ باندې ودرېږي او دی وخت کې سوچونه شروع کړي الله عز وجل فرمایي ابن ادم وی ګورا زډیر بهترین دا هغه شان چې تاسو له التبن کړي دکان دی یو شی بل حتی تر دې چې انسان په دې مانځ باندې ودرېږي او سوچونه شروع کړي الله عز وجل و چې ابن ادم جبل حاضر کړي بدن دې حاضر کړي زړه دې زمانه غافل کړي لري باطل ما تسبون دا څومره مونږ چلو کې دا ټول ما په دربار کې برباد دي بالکل د سره مننه معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کې لیکي طرف او چپ طرف سړی او پیژند وي مونږ قبول نشو
سعید ابن جبیر فرمایي قسم په الله سلوي کړه ماموس کړي د کی طرف او چپ طرف سره ما پیژندل دي چې دالا سوق دی او دالا سوق دی عبد الله ابن زبیر د نبی صلی الله علیه وسلم د کینې زوی د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور د زوی شری هغه د حجاج بن یوسف واسطه باندې شکل شهید شو هغه په منځ باندې ولاړو په توپ منجنیق باندې د اورسه کپڑا ولګیدل لیکن خپل منځ جاری وسات سفیان ثوری حسن بصری فرمایي چې کله انسان منځ کې وبدي کې خوشونی وي تبتل د منځ برباد د الله په پم دي منځ باندې جهنم لبوش خوشو په دې راځي الفاظو کې سوچ معنا کې سوچ او داس کې قید غیر نظام فارغ کا او داس وکا د رب العالمین محبت دا منځ اخره منځ غنا هغه ایتونه او حدیث ګوره چې خشوع خضوع بارک راغلي قران کریم غمګین आवाज باندې وایا د سلف تاریخ ګوره اذان کې سوچ او چورز بر قیامت اذان کیږي اعلان استنجا کې سوچ کو الله دلته پاک التم سبایت پاک شم سب کې ودرېدل کې سوچ کو چې الله ستاسو مخره به ودرېږم الحمدلله د شی وجه استود الله ما بین کې شریک ای قران کې تدبر وکا رکوع سجده کې به عجيبه حال به اعلان د شکل کې نس دعاګانی وایا او اخر کې به مستغفر الله وایا چې الله کمه چې ته میکړې به څو وې ما چې کله ته شکل چې واه واه څومره مزیدار مؤمن سره به د اعمال لټوکونه وای وېزمانه مخ یو سړی ویغه مال ویلې چې ته خو دې له خوشاله شې او بل خبر نبی صلی الله علیه وسلم خو شاګه د دین ډیره مسانه ده وې دې سړی لمه چې کله توجه وکړه چې ګوري سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وې دا خبره وکړه وې ما ورته ویلې وې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې کله وسړی او د څو کې وې کلمه شهادت وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وې د څه دعا چې وکړه د جنت اته دروازې رب العالمین دې انسان لخلاصي دا څومره معمولی عمل موږ لخکاری وې ما نور مې ویل چې واه واه جذبه مې خپل راکاره کړه سوال الله عز وجل په دې معمولی عمل باندې ولدا جنت موږ لراکړي څلور وجې دي یو وجدا چې الله شاکر دی شاکر دا معنا المجازي شاغه خلق له بدل ورکی په لک عمل ډیر شي دویم جنت قیمتي جری چې کله انسان دغه نه محروم شي تباہ برباد شي دریم د عمل موږ له مامور ښکاری لیکن د الله په نسبت ډیر قیمتي دی توحید دې پدې کې پاکواله دې پدې کې توبه دې پدې کې د رسول الله رسالت دی او څلورم د رب العالمین د شان نه مناسب ده چې هغه خلق له په لک عمل باندې ډیر شي ورکی په لګ عمل باندې به ډیر شي ورکی زمونږ الله خو ډیر اوچت سخی ذات دی دا هغه انسان چې قاری د قران شاعر او فصیح او بلیغ تر دې پوري چې ملګری به د خپل راته د نبی مطالبه قرآن کول چې موږ له قرآن وایا ددنه د ابو موسی اشعری نه عمر ابن الخطاب ورته چې موږ له قرآن وای وی چې کله به د قرآن شروع کې د عمر ابن الخطاب د سترګو نه بوخ کی روانه وي ځکه به د قرآن باندې د انسان زړه ژوند کېږي زړه چې ژوند کېږي په قرآن باندې په ذکر باندې په دعا باندې په جهاد باندې په تقوا باندې حرام خوري نه ځان ساتله او دقه شانه یا حي قيم لا اله الا انت سنت ورسل پرسنه مخکره شار سلوي کړه داوي عمل صالحه دلو رسول په خبرو باندې یقین مجاهدی او قران څنګه بهترین کتاب دی غلبي په ولې نشوند کېږي چې الله عزوجل فرمایي د قران فضیلت په نور کلامونو باندې د شي لکه څنګه جزبر خپل مخلوق باندې به احترام د عزتمن کتاب موږ لکه نصیب کېږي چې انسان بد الله درزا لپاره کېني د تقوا په نیت باندې وکېني د دې عظمت په پسړه کې لري د الله عظمت په پسړه کې لري خواهش پرستی به پرې دی دنیا پرستی به پرې دی قوي ایمان به سړی لري صفاز له به سړی لري مضبوط یقین او کله قصد صبر بدعت نه ځان ساتل تکبر نه ځان ساتل ګناه نه ځان ساتل خواهش پرستی نه ځان ساتل دنیا پرستی نه ځان ساتل تحقیق کوله د چا په خبره به دلیل اعتماد نه کوله او ارزه کې به عقل پیش کایله وې دې ورته ویلې تر دې پر شهادت رسول الله په وخت کې او د ابوبکر په وخت کې د عمر په وخت کې د عثمان په وخت کې د علي په وخت کې د معاویه رضی الله په وخت کې مو د ابو عبیده ابن جراح سره د پیوځه کې وسخت جنگ وکړو اهل علم فرمایي د دې وجنه قره او اهل علم وې په باب د جګړه کې د انتي ډېر سخت جګړه کوونکی د دشمن سره چې یو قصر په دې مصر او دمشق شاوخوا دی علاقه کې هیڅ فتح کېدون د ابو عبیده ابن جراح په قیادت کې وشکله په عقبه ابن عامر ورغه مجاهدین وسره وغټول قصر ونی ورالان دي چې کله ونی ولو ابو عبیده بن جراح چې د نبی صلی الله علیه وسلم قومندانو خالد بن ولید ابو عبیده بن جراح زبیر بن عوام سعد بن ابي وقاص عقبه بن عامر ابو دجانه قعقاع دلوی ملګری و
ویلار شو عمر ابن خطاب نذیر ورکړي چې دا قصر منګونیو وې دا قریش روان دي وکله چې عمر ابن خطاب سره مخامخ شو ورته ویل یا امیر المؤمنین وی هغه قصر منګونیو د الله په فضل کرم سره وې د دې وخت کې موزیا شولې عمر رضی الله عنه چې کړه د شورته وکړه دا موزیر څومره وخت کې چې شولې دي وی تقریبا وجمه کې وی اصبت حق ته رسیدلې اېدینه دا خبره معلومه شو مسافر سره وش په ورځ دغه باندې مقیم مسبکای مسافر سره درې شپې درې ورځې خو کله کله د جهاد سفري د ایوی جمی په اندازه بلکې دغه نه زیاته ام مجاهد سره په دې موزه باندې مسکوي او استلې نشي ایو جمعه د اچولې موزه تر بلې جمعې پورې د مسلو کې د عمر رضی الله عنه راغی نو انسان باید په دین د اسلام نظام پوهه کې چې سړی په سفر کې او هغه جراب باندې یا په موضوع باندې د درې ورځې ورسته مسو ساتله سړی پیرد نشي کولای چې لکه دا خو د ورځې سره پر انتخاب دی تاسو څنګه د درې ورځې ورسته یا جراب یې مستلین دی او د قشنده موجودي مستلین دی نور ته وایا چې عقبه ابن عامر د ایوی جمعې په اندازه را اچولې وي بل جمعه کې د عمر بن خطاب سره مخامخ شو تر دې پورې چې هغه ورته ویل اصحاب تا په حق باندې عمل وکړي دا به مصر والی پاتې شو تقریبا 3 کاله الله رب عزت عجیب بنگلی ورکړي څنګه کوری ګډي بچي د الله لپاره پرې خو دی الله رب عزت له قصر مختم ورکړي چې عجیب مسله وا عجیب کورو فضل ابن عبید فرمایي وزلان د عقبه ابن عامر په صداقي حدیث ته پاره تر دې پوری جابر ابن عبد الله و شام ندی حدیث په سمازل وکي عقبه ابن حارث مکی مکرمه مدینه لا ودا ردی جن لور د مصر پسې ودا د علاقه والی دی چې کله مې دروازه ټک ټک چې ګورم وروته سرتور سر او کې ابله ما ورته ویل چې یا عقبه بن عامر تو خو والد دی چې ته څنګه را سر تور کړې په ابله را رواني لکه عام یو باندې چونه سړې وې موږ له نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي چې تاسو ګور ډیر د ژوند کې د مسلمه برابر او چې روزانه د اثر ګمنځول او وخت ګمنځول یعنی روزانه چې کله انسان د خپل ګیره ګمنځي یا سر ګمنځي دا د رسول الله سنت نه خلاف عمل دی وکي ورځ بعد به دا سړې ګمنځي زمونږ تاسو حال اوس ګوره روزانه بلکې سکند په سکند وخت په وخت کې او دا پیدل ولې رواني وی نبی صلی الله علیه وسلم موږ ویل چې بدنونه مکلک شي انسان څه مختن شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه مليونه په قبل مسل کو پیدل مسل وکاو ځان بس پس نه جوړي وی د اسلام بچي شي ذکر اسلام بچي خو همیشه د تکلیف سره باید مخامخ زبیر رضی الله تعالی عنہ دا بکله دی مور په تیرو کې کینو په شړا به کې چې تر څو د شړا سره مختش وي دي تیرو سره مختش مؤمن سره به داسې بنو چې ګرمي ده روشراله تکلیف دی واور نشتا پلان نشتا او اغه نشتا کلک غختل بدن چې د غیر لپاره به انسان سپورتم کوي د غیر لپاره به انسان د خپل بدنم قوي کوي دی ورته ویلي دا مسله چې کله ورته ذکر کړنو بعد دغه هغه به پوښتنه شو او هو دا څومره عجیب شی او څومره عجیب مسائل ماده د نس ذکر دا اقا صحابي دي چې د په وخت کې بحر ابيض د علاقې فتح شوي د نبی صلی الله علیه وسلم د فتنو مبارک او پښتنه وکړه وی ویل یا رسول الله چې کله په علاقې کې فتنې راشي سره به په څه باندې بچي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر علاجونه خو درې او مخکې درس کې موږ تاسو ویلی و لیکن درې خبرې ورته وکړې دا خبرې ظاهري اسانه دي خو چې انسان کله عمل کوي ډیر پیدا مني اول املک علیک لسانک دا خپل شبه په ځان باندې کنټرول کا د فتنو په وخت کې چا په سپکه مو وای بل دا شي نه مکوا عبد الله ابن مسعود فرمایي و ارش زندان له ضرورت لري خو په ټولو کې چې زیات زندان له ضرورت لري هغه انسان جبره محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم و انسانان چې اکثره په جهنم کې لوکيږي د شبه د وجنه چې کله فتنه پیدا شي پلانیت څنګه لري او دا څنګه لري خپل شبه هم قلادم بالا اکثر خلک دي شبه است برباد شو طلب شي امام زاهبي فرمایي ویډیو عالم چې په فتنو کې په انسان کې تقریبا څومره مرزونه دي 8000 لیکن د وزره نه 9 مرزونه علاج په یو خبره کې چې انسان د شبه کنټرول وکړي څه خبره الته دا خبره دلته راوړه د امام نووي د امام بخاري امام مسلم مبارک دار چې ودا چې کله بالا شو تر وفات پوری د چا غیبت نه کی عجیب انسانان زکریا په نامه یو عالم دی هغه فرمایي تقریبا شل کاله کې ما دا ټول علوم ذکر خو چلوي کاله شپته کاله کې اجازه شبه علم زکم ودا بالکل کنټرولېږي نه دویم ولی صحک زیر در کې تعالی بیت وکستا کور به پیدي بغیر د ضرورت نه بازار له وزره وزما کور کې کینا ستا شرب د نور نه باندې ته د نور خلکو ر شر نه باندې چې ضرورت دی به وتهش درې مې وره کې وشاړه علی خطیئتک پر خپل ګناه دي ګناهونه را یادوا الله رب العزت له یادوا چې الله دا ګناه مې کړی دا ګناه مې کړی دا ګناه مې کړی دا بکنه غواړم ما معاف کا قرطبی لیکلی
التذکرہ کې فیصله پکې د شي خلق وا چلوي کله ورسته بچ د خپل ګناه را یاد شو به رب العالمین په دربار کې وژړل الله عز وجل فرمایي وي دي خلق ګناهونه دي د سری مال رايت زړه کې په معنی کېږي استغفر الله وایا د الله لپاره ګناه پرې د الله حق الله لور کوا ډیر زر توبه وباسه د ګناه په ضرر باندې علم لرا د مخلوق حق مخلوق لور کا نیکان ملګری انتخاب کا قبل الغرغره ځم په کې استعمال وا دی ورته ویلي تر دې پرې شدا مجاهد دی مجاهد صحابي دي چې اکثر د جهاد روایت دنه نقل دي ځکه زبانی ټولم سیات کړي و یو ورځ ملګری راځه لوبي کو هغه لګرو سره وته هغه د شګمانو کو چې دا مناروي وې دا درې لوبي ګوره ټول لوبي هغه لحوه دي شوا د درېونه یو اسونه زغلول د خپل اهل او عیال سره او غشي وشتل ټریننګ شو ورته ویل شي خپل قصر کې چې قصر مقتم په نامه باندې هغه کتابه وفات شوه دی چې کله وفات کېدو بچیان یو درې وصیتونه کړی دا ډېر مزیدار دی بالکل پر ځړ کې ځان لولي کوي ټول بچیان راځم کړه ورته ویل بچیانو زه د نبی صلی الله علیه وسلم تر دې وخت چې معاویه رضی الله وخت پر را ورسېدم درې وصیتونه تاسو لکه ما دا ځان له ضروري کې منګه به خپل بچیانو دا وصیت اول د ارچا په خبر باندې اعتماد مکوئ ترڅو پر چې معتمد راوي معتمد انسان تاسو له خبر نه کړي د ارچا په خبر باندې اعتماد مکوا قران کې الله عز وجل فرمایي چې فاسق انسان تاسو له خبر راوړي فتبینوا دغه تحقیق وکړي په دې کې سړی ګډوډي کوي دوی مې ورته بچیانو زړی جامې واغوندې قرضونه په ځان باندې مراړوي چې کله رب العالمین تاسو له امن درکړي وي دا امن په بدامنه باندې مبدلوي هغه څنګه چې تر دې جامو د پاره د خوراک او شاک د پاره د بنگلي بلډینګ جوړول د پاره قرضونه راوالي نو بل ورځ به خپل ژوند کې قید وي چې قرض والا راځي تکته به هغه ځنه جامې زړی واغوندا خوراک یو وخت وکي اسانه ژوند وکي به تکلف ژوند وکي وګوره یاد ساتي قرضونه په ځان باندې روانه راوي دریم چې عجيبه توصيه وکړه وې دي شیرونو سره ډېر تعلق مساتای روایت کې راځي وسما سینه چې وینو زو نټه کښې دا مالکه نه دا شیرونه ویل دا دومره خطرناک شی دی ډیر انسانان په دې کې هم شکار ورته وي وجه دارا چې کوم انسان شیرون سره وردننه وته ترانو سره وناتونو سره فلان دې سره دا به د قران تلاوت په دمانه کنه لګي قیدیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وی چې کوم انسان د قران تلاوت زیات نه کوي او هغه د شیرون لکار ویلې ودا سړی د پزما باندې پوي شي چې دغه داخلي پټ نفاق را دننه شوی دی دا کار د صفاهاو دی د جاهلانو دی د ماشومان د زنانو دی ټیک د کله کله کې شیر سړی واوري خدي خو چې روزانم دا نظمونه ترانی دی او فلان دا سړی زړه ورانه دی نه خشر به جایز دی پیدامن شر جایز لکه خو به بچ ویلې فلست ابالهنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي حسن ثابت بن ویلې عبد الله بن رواحه دی كالشمس في كبد السماء وضوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ده رسول الله صفات بيانول وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجفي جنبه عن فراشه اذا استشكلت بالمشركين المزاجع دا دري وصيتنا یو ورته ویلې عجيبه چې د معتمد سړي په خبره باندې اعتماد دویم زړی جامې واغوندې قرضونه په ځامنه مراړوي دریم قران سره تعلق پیدا کې شیرون سره زیات ما نو دای واجب صحابیو الله رب العزت دې راضي شي او رب العالمین دې زموږ استاد مینه دې صحابه کرام سره پیدا کې او قران سره صحیح بصیرت وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین